کارلا نور چای هم سکې؟ نه مننه کوم، ډېر مې وڅښه. نیسان یوه پوښتنه کوم، خو غلط فکر ونه کړي. که مخکې د ماشوم لرې کولو نه یو ځل له ارواپوه سره وګوري، دا خبره اوس له کوم ځای نه شوه؟ یعنې وایم چې د ماشوم له لرې کولو نه مخکې که ارواپوه سره وګوري ښه به وي. نه وایم چې له خپلې پرېکړې نه تېره شه. همدارنګه ما خو اوس هغه پاڼې لاسلیک کړي، خو کوم کار چې ته کوې کیدای شي له هغې ځینې ټول عمر خلاصه نه شي. نه پوهېږم احمده، یو ځل سهار شي. مورې پلاره مېلمانه لاړل، زر راځئ چې لوبې وکړو. زر کوئ راځئ. مخکې له دې نه چې څوک راشي هغه لیک باید ختم کړم. په یو مناسب وخت کې به دا شیان هم سم کړم. سهار په خیر. سهار په خیر، ستړي مه شي. څه شی دې لټوو؟ نه دلته ډېره ګډوډي وه، ومې ویل دا شیان سم کړم ځکه چې بیا وروسته په کار کې بوختېږم. راغلې مېرمنې، خوشحاله اوسه ګرانې. زما لمنه څنګه شوه؟ ستا لمنه وخته خلاصه شوې. که غواړې وایغونده. څنګه مې چې غوښته هماغسې به وي. څه شی څکې؟ نه زه وځم. ښه نو خدای په امان. په مخه دې ښه شه. صحرا چارې وګوره چې څنګه ښکاري. صبر وکړه. یوه غلطي هم نه لري. تر نو پورې د هن ساده سوالونه هم نه شوی حلولی. که ووایم چې نقل دې کړی، په دې سوالونو کې خو نقل هم نه کېږي. ښوونکی که کومه خبره نه وي سسم، په اجازه مو د تفریح وخت دی. سمه ده، تللی شي. ګوره مېرمنې، دا کوم ساده عملیات نه دی. که په پوره ډول چمتو نه یې نو کېدای شي چې وروسته له جدي ستونزو سره مخ شي. د همدې لپاره زه غواړم چې ته لومړی له یوې ارواپوهې سره وګورې، ځکه د عملیات نه وروسته چې له کوم حالت سره مخ کېږې، که چمتو ونه اوسې نو له ستونزو سره به مخ شي. زه چمتو یم، پرېکړه مې هم کړې، ارواپوهې ته اړتیا نشته. سمدلاسه داسې خبره مه کوه. دا لومړی عملیات نه دی چې زه یې ترسره کوم، او ته هم لومړی مېرمنه نه یې. ما داسې ډېرې دردونکې پیښې لیدلي. عملیات ترسره کول اسانه دي. د عملیات خونې ته دننه کېږو، یو څو ساعته وروسته عملیات پای ته رسېږي. زما کار هم خلاصېږي، خو ته چې بیا له کوم حال سره مخ کېږې په اسانۍ سره نشي خلاصېدلی. هر څنګه چې وي موږ یو ژوندی ماشوم لرې کوو. زما خبره ومنه که نه، نو وروسته چې بیا له کوم حالت سره مخ کېږي هغه به دې ډېره وځوروي. اوس نو ما ته اجازه راکئ چې نور ناروغان راته په تمه دي. ډاکټره ولې اشاره شوه چې ارواپوهې ته لاړه شه؟ تا مخکې له مخکې نه ورسره په دې اړه خبرې کړې دي؟ نیسان ما پورې څه اړه لري؟ دا خبره د هغې تجربې پورې اړه لري. همدارنګه موږ دواړه یو ځای رانغلو. که غواړې بلې ډاکټرې ته به لاړ شو، خبره به خلاصه شي. سمه ده، څه وکړو؟ دا چې ډاکټرې هم ویل لاړه شه، نو زه ګورو چې ارواپوهه څه وایي.
دا چې له ډېرې خوشحالۍ نه به منع شي څو روپۍ ترې وغواړم مراده سیدي خیرت ده دلته ډېر راځې لکه چې بوتیک ته هم ځې ولې دې پوښتنه وکړه لکه چې په بوتیک کې حاضري لرم آی نه همداسې مې پوښتنه وکړه یعنې کومه ستونزه نشته نه زما لپاره ستونزه نشته خو د نورو لپاره کیدای شي وي ښه نور کسان په دې کې څه ستونزه لري زه پوه نه شوم یعنې زه هم نه پوهېږم خو له کوم وخت نه چې صحرا په بوتیک کې کار کول پیل کړي ته دلته ډېر ځې او راځې د خلکو خولې خو بوجې نه دي چې وتړل شي خدای پوهېږي چې هغوی به تاسو پسې څومره خبرې کوي کله نو زما لپاره کومه ستونزه نشته هو خانم شه بیخي همداسې ده تا ته یې څه څوک چې د چا په کار کې لاس وهنه کوي نو مې خوښېږي او څوک مې چې نه خوښېږي هغوی ته خپل حد ور پېژنم اوس نو لاړه شه ټولو خلکو ته همداسې ووایه په خبره پوه شوې نه ته زما په خبره غلط پوه شوې په دې سهار کې بیا کوم ګل ته اوبه ورکوي مراد ته دې څه وویل چې هغه داسې په غوسه شو هېڅ هم نه بیا لټه وګوره زده کوونکو ته واز کوي بیا ځان ته ښوونکی هم وایي ستا کار خدا نه دی کم عقله فکر کوي چې د جومات ملا دی ښه ده خو یوازې همدا ماته بسنه کوي راځه مدیر صاحب ویډیو مې ولیدله ومې لیدله زده کوونکو داسې بې ځایه نصیحتونه کوي ما ته له دې نه هم ډېره مهمه ویډیو پکار ده د بیلګې په ډول داسې ویډیو چې هغه په دام کې وغورځوي ښه ده تاسې وویل چې فلم برداري وکړه ما هم وکړه نور څه نشته په هر حال سمه ده باید یو بله لاره وګورو سمه ده زما نمرې به څنګه شي زه ستا د نیمګو غم خورم ته اوس خپل درس ته لاړ شه زر کوه خو مدیر صاحب زر کوه زویه اوس دا ماته مصیبت جوړ شو ستاسې د مطالعې ټولګي په زده کوونکو اغېزه کړې مخکې زما یو زده کوونکي په داخلي ازموینه کې کمې نمرې اخیستې وې خو نن یې هر ډول پوښتنو ته سم ځوابونه راکړل ښوونکي زده کوونکي ډېر قوي عزم لري همداسې ده خو له باده مرغه موږ وروسته په دې باندې پوه شو ستاسې د مطالعې په ټولګي کې چې کومو زده کوونکو ګډون کړی هغوی ټولو ته یې ګټه رسولې مخکې ستا د دې نظر مخالف وم خو زه غواړم دا ووایم چې د دې نه وروسته له تاسې سره واوسم ډېره مننه کوم دې خبرو د زه ډېر خوشحاله کړم له دې نه وروسته هم هڅه کوو چې په نورو تګلارو له زده کوونکو سره په درس ویلو کې مرسته وکړو ټول زده کوونکي وړتیا لري مهمه دا ده چې په مناسب ډول د هغوی وړتیا رابرسېره شي رښتیا وایي ښوونکي د جامو لپاره بیا هم درنه مننه کوم ما سره دې ډېره مرسته وکړه ستا له برکته په یوې غونډه کې د شرمېدلو نه وژغورل شو هیله کوم د مننې وړ نه ده مراده سهار په خیر سهار په خیر سهار په خیر اصلي نن څنګه خوشحاله یې ځکه خوشحاله یم چې خور مې او احمد ورور مې پخلا شول هغه په اجازه مو زه خپل کار ته ځم زه هم نور ځم مراده ووایه هغه زه درته یو څه وایم خو غلط فکر ونه کړې سمه ده البته زه پوهېږم چې ته غواړې سهرا ته ځان نږدې کړې دا خبره له کوم ځای نه شوه داسې نه ده زه غواړم چې ورسره مرسته وکړم هغه چیرته دی مقصد مې دا دی چې سهرا له هغه ښځو نه ده چې ته ورسره خپل ساعت تېر کړې او هر څه نه مخکې هغه یوه مور ده
تر اوسه پورې چې له سختیو سره مخ شوې مبارزه یې ورسره کړې زغمونکې ښځه ده د همدې له امله زه نه غواړم چې د هغې زړه مات شي او یا ودردول شي ته پوه شوې نوره ده فکر کوې زه دومره بد انسان یم چې د داسې ښځې زړه ماتوم بد نشم ویلی خو څنګه چې ته فکر کوې هغسې نیت نه لرم دا چې سهرا ډېرې ستۍ لیدلي نو زه هڅه کوم چې ورسره مرسته وکړم ته چې داسې وایې نو بیا سمه ده مراده په اجازه دې زه ووځم خدای پامان خدای پامان زه پوهېږم چې سهرا ستا خوښېږي مراده یو ځل خو په خپل کور کې پاتې شه خانم شاه چېرته زنګ اوري نه پوهېږم بیا له چا سره کیسې کوي چې ډاکټر راشاله شوه نو ما هم وغوښتل چې تاسو سره وګورم لومړی غواړم دا ووایم چې د ماشوم لرې کول ډېرو مېرمنو ته اسانه کار ښکاري خو د ماشوم لرې کولو نه وروسته ډېرې ستونزو سره مخ کېږي مېرمنې لکه څنګه د یو شي له لاسه ورکول احساس کوي ډېری مېرمنې د ماشوم د لرې کولو نه وروسته خفه کېږي مېرمنې که هغوی هر څومره په حقه هم وي بیا ژوندی ماشوم لرې کوي په پرله پسې ډول دا فکر کوي چې ولې ما دا کار وکړ مثال مېرمنې وروسته بیا دا پوښتنه په فکر کې ګرځي چې ولې ما دا کار کړی وروسته بیا په ژور خفګان او نورو ناروغیو اخته کېږي بد خوبونه ویني ډېری مېرمنې وروسته د ماشوم لرې کولو نه په خوب کې یا هغه ماشوم ویني یا هغه ته ورته څه ویني ځینې وخت دا بد خوبونه په مېرمنو دومره اغېزه کوي چې له راویښېدو نه وروسته څو کاله همداسې ګرځي پوهه نه شوم اغېزه څو کاله دوام کوي زما یوه ناروغه ده 20 کاله کېږي چې د ماشوم د لرې کولو له امله اوس هم هغه په خوبونو کې ویني یعنې زه دا وایم چې باید ښه فکر وکړې په خېټه کې چې د کوم ژوندی ماشوم دی هغه داسې ټوټې ټوټې کول او ایسته غورځول اسانه کار نه دی هر څنګه چې وي هغه ستا د ځان یوه برخه ده سهرا له ډېر وخت راهیسې ته څه لټوي هغه په سوریه کې زما یو ملګری دی اصلي هغه ته مې لیک لیکه خو چېرته مې چې ایښی و هلته نشته پوه شوم ګرانې خو له کوم وخته چې سهرا په بوتو کې کار کول پیل کړي دي ته دلته ډېر ځې اوازې د خلکو خولې خو څه بوجې نه دي چې وتړل شي ها خدای پوهېږي چې تاسو پسې به څومره خبرې کوي که نه نو زما لپاره خو کومه ستونزه نشته اوف خانم شاه اوف سهرا جانې که کار د اجل نه وي ګرانې هغه بیا وروسته ولټوه دا جمعي خدیجې مېرمنې ته ویسه هغه ورته په تمه ده خدای پامان خانم شاه خیریت دی میرال خور جان لکه چې ته هم ما پسې ګرځېدلې
دا خبرې اوس پرېږده. ته څه خبره پټوې ها؟ د هغه لیک خبره راته وکړه. د څه شي لیک خورې؟ زه خو له لیک نه خبره نه یم. زه درته کومه ماشومه ښکارم خانم شه؟ زه له لیک نه خبره یم. د لیک مسله څه ده ماته ووایه. اوس د ویلي څه نشته خو سهرا کوم چاته لیک لیکلی و په عربي لیکل شوی و موږ یې نشو لوستلی. ما هم د هغه بل جمال مو راته ویوړ. هغه ډېر کار درلوده خورې یوازې لږې راته ولوسته. ویې ویل چې د کوم چا صفت یې پکې کړی. نور څه یې ونه ویل. د چا صفت یې کړی؟ څوک به وي خورې؟ البته چې مراد دی. شپه مو په خیر. شپه په خیر. تاسې ړانده یې ړانده؟ موږ ولې ړانده یو؟ ته فکر کوې چې هغه مراد ښیي خو زه خو وایم چې هغې د مراد نه د سلیم صفت کړی. نه ته څه وایې؟ ما څو ځلې هغه له سهرا سره د خبرو کولو په وخت کې لیدلی. همدارنګه په لیک کې لیکلي چې شتمن دی. سلیم چېرته شتمن دی خورې؟ ته څه وایې؟ ته هغه لیک زر ماته راکړه. لیک خو له ما سره نشته. سمه ده چېرته دی؟ چېرته به وي خورې؟ هرومر په بوتیک کې دی. زه څومره بد قسمته ښځه یم. د هر چا زور په ما رسېږي. خانم شاه صبر وکړه زه له تا سره کار لرم. څه خبره ده؟ ولې دومره غوسه یې؟ آی خانم شاه ته ما وژنې بیا پوښتنه هم کوئ چې څه خبره ده؟ هغه لیک زر ماته راکړه. خانم شاه زه هېڅ کومه نیوکه او پلمه نه غواړم. هغه لیک زر ماته راکړه. الله الله د دوی په منځ کې کومه خبره شته خو خدای دې خیر کړي. آرامه اوسه جلې. هغه خو یو ساده لیک دی. ارزښت یې لري چې خپله ملګري خفه کړي. همدارنګه لیک خو له ما سره نشته. زه پوهېږم چې هغه لیک له تا سره دی. سهرا ټول ځایونه ولټول خو په هېڅ کوم ځای کې نه و. پرته له تا نه بل چا نه و لیدلی. دا بیا ولې لیونۍ شوي؟ سربیره په دې هر څه بیا دې هڅه کړې ده چې هغه لیک مو راته وخلي. داسې کار څوک کوي؟ سهرا په سلیمه یې نه ده خو اصلا له څه نه خبره نه ده. بیا له هغې سره د مرسته کولو هڅه هم کوي. اوف اصلي اوف. ډوډۍ خوري. سمه ده نیا جانې؟ سمه ده ګرانې نورې. واخله. زه نه مخه لاس مینځم راځم.
لورې ته بیا له خپلې نیا جانې سره لوبې کوې خو پلاره زه څه وکړم بل ملګری نه لرم چې لوبې وکړم ګرانې لورې راځه لورې راځه تروري څنګه مو چې پرون خبرې وکړې مونږ باید د ماشوم د لرې کولو په موضوع کې په نسان فشار رانوړو سمه ده سمه ده زویه څنګه چې ستا خوښه وي تا خو لږ نه خواړه غوښتل زینب سمه ده غواړي تر اوسه دې نه دی پیدا کړی نه نه مې دی پیدا کړی نو پوهېږم چې هغه له دې ځای نه څه شو ښه مې په یاد دي چې همدلته مې ایښی و اندېښنه مه کوه پیدا به شي دا چې دلته دې ایښی و نو هرومرو همدلته دی هغه هلته ډېر کاغذونه دي کیدای شي چې په منځ کې وي او یا هم لاندې غورځېدلی لکه چې پیدا مې که همدا دی ډېره مننه کوم اصلي هیله کوم ستړي نه شئ ژوندی اوسئ په خیر راغلي د خدیجې جامې مو ولیږلې اصلي صحرا بې وړې مورې صحرا که کار نه لرې د ورځپاڼو له ځای نه ماته یوه نوې ورځپاڼه راوړئ البته چې راوړم یې زړه مې ډېر تنګ دی په لوستلو یې ځان بوخته وم زده کوونکو د روم د امپراتورۍ له منځه تلو وروسته په سیمه کې واک بل څوک په لاس کې اخلي او دا چې بېوزله خلک هم د بادارانو ملاتړ ترلاسه کوي فیوډالیستي رژیم په همدې ډول سره پیلېږي ښوونکیه په دې اړه هم معلومات راکولی شي سپېره پر دې چې فیوډالیستي رژیم موجود دی خو پادشاهي اوس هم روانه ده هو پادشاهي اوس هم روانه ده خو واک او قدرت د بادارانو لخوا د ویشلو په حالت کې ده یعنی تاریخ هم داسې وایي اصلي خبره دا ده چې په هره دوره کې یو پټ قدرت موجود دی موږ یو مشهوره خبره لرو وایي یا دولت پاچا شه او یا هم ګدا شه دا هم داسې یو مسله ده سلام علیکم ځوانانو وعلیکم السلام زموږ سترګې د روښانه وي انجمن کې د درس لپاره اړوندې مرجع اجازه راکړې رسمي مکتوب هم راغلی ډېر ښه وشول ښوونکیه مونږ ته له هغو کیسو نه یوه کیسه لوستلی شي اسماعیل ورور مو اوس رارسېږي کله چې درس خلاص شو بیا یې تاسو ته لولم ملګرو ډېره بښنه غواړم په لاره کې ستونزه پیدا شوه لږ ناوخته شوه پوه شوم داسې چې د نو دا ځای تا ته پرېږدو مننه کوم ښه درس ولرئ زده کوونکو اوه نوي ملګري هم راغلي دي په دې مارچ هغوی هم د حوزلې لیدو نه ډارېږي مورې نوري یوه پاڼه مې رااخیسته زما په میز کې شته له هغه ځای نه یې واخله لوري ته دې ګاګ ته پام ونیسه ستا په میز کې چې وي نو بیا زه ولې د صحرا میز لټوم مېرمنې تاسو خو وینئ که نه څومره چې زوړ شي اولادونه هم هغومره در باندې غوسه کېږي استغفرالله ماشاءالله ته خو لا تر اوسه ځوانۍ مېرمنې مننه کوم مهرباني وکړه مننه کوم هیله کوم
مېرمنې د ماشوم لرې کولو نه وروسته خفه کېږي، ځکه که هغه مېرمنې هر څومره په حقه هم وي خو بیا هم یو ژوندی ماشوم لرې کوي. په پرله پسې ډول د هغوی په فکر کې ګرځي چې ما ولې داسې یو کار وکړه، وروسته بیا دا پوښتنه یې په فکر کې ګرځي چې ژوند د څه لپاره دی. زه څه وکم خدایا؟ سهرا جانې دا جامې به ډیپو ته ویسو، دلته یې هسې ځای نیولی دی. دا چېرته کېدم؟ دا هلته کېده چې مخه مې ونه نیسي. سلام. لکه چې سهرا مېرمنه نشته. سلام مصطفی وروره، صبر وکړه لیک درکوم. خدای دې درنه راضي شي، ته مې تر دې ځایه په زحمت کړې ژوندی اوسې. هېڅ زحمت نه دی، له تاسو نه دې هم راضي شي. سمه ده، د نن لپاره هم دومره کار بس دی. راضي شي زو. دا ښې لاره سربیره په دې چې هېڅ زیان پکې نشته. که لس کسان په دې لاره ځي نو له لاسونه نه نیکمرغه کېږي. خو کیڼ لاره سربیره پر دې چې هېڅ ګټه پکې نشته. که لس کسان په دې لاره ځي نو 9 کسان یې زیان ویني. خو دا دواړه لارې د واټن له پلوه کوم فرق نه لري، یوازې یو فرق لري، هغه دا چې کوم کسان چې کیڼ لاره غوره کوي او په کیڼ لاره ځي له هغوی سره وسلې نه وي. هغوی ټول فکر کوي چې موږ به هم داسې راحته اوسو، خو هغه کسان چې په ښې لاره ځي او تدابیر نیولو ته ارزښت ورکوي هغوی سره په پوره ډول مهمات وي، ښې پرمختللې وسلې لري او له هر ډول ګواښ سره د مبارزې لپاره چمتووالی لري او په پوره ډاډ سره د خپل د موخې منزل ته ځان رسوي. ښوونکیه دلته له لارې نه مطلب کوم بل شی دی همداسې ده که نه؟ هو له لارې نه یې مطلب د انسان ژوند دی. یو هغه کسان دي چې د خدای اوامر پر ځای کوي او د اسلام په چوکاټ کې ژوند تېروي، او یو هغه کسان دي چې د خپل نفسي خواهشاتو پیروي کوي او د خدای اوامر نه پر ځای کوي. څه وشول؟ تېره ورځ خو دې ډېر غوښتل چې کیسې واورې، نن دې ورته ولې غوږ ونه نیوه؟ تاته سهرا زه مجبور یم چې هره ورځ کیسې واورم. نن مې فکر خراب دی، ستړی یم. زه اوس د هر څه په تاسې ته حسابي درکم. زده کوونکو که نه غواړې هم دلته یې بس کوو. دوام ورکړه ښوونکیه، موږ یې په لیوالتیا سره اورو. ښه نو سمه ده، دوام ورکوم. لومړی د نیسان څنګ ته ځو، اندېښمنه یم ګورو چې څه یې کړي. حسینه هم زموږ ته اندېښمنه یم. سهرا ته هم له موږ سره ځي؟ سمه ده، زه هم له تاسې سره ځم. هر څنګه چې کېږي زه باید هغه لیک لاسته راوړم. ولې داسې ودرېدي؟ زه باید نرمین ترور کره د لاړه شم، اوس مې په یاد شو. تاسو د نیسان څنګ ته لاړه شئ، زه له وروسته درځم. ولې دومره بیړه لري؟ وروسته به بیا ورشي. ما ژمنه ورسره کړې، که اوس ورنشم بیا تر یوې اونۍ له ما سره خبرې نه کوي. ته خو پوهېږې داسې چې دا نو سمه ده، بیا نیسان دې کره ګورو. هغه پوسته راسان څه شو؟ ستړې مشي ترورې. نیسان په خیر راغلې لورې. قهوه مسکله، راځه کېنه، ما ته هم قهوه تیاره کړم. کېنه ترورې کېنه، زه قهوه نسکم، خبرو کولو ته راغلی یم. څه خبره ده لورې؟ ما مې ډاروه. دلته کېنه.
ترورې احمد د ماشوم لرې کولو ته اجازه راکړه خو اوس زما فکر نور هم ګډوډ شوی. مورې په اصل کې نیسان ماشوم نه لرې کوي. خو احمد پاڼې لاسلیک کړې د دې لپاره چې نیسان د نورو له خبرو نه خلاص شي او په خپله خوښه پرېکړه وکړي. احمد یوازې د دې کار لپاره فرصت ورکړه. ولې د فکر ګډوډ شو؟ د ماشوم د لرې کولو لپاره د ان طلاق ته هم غاړه ایښې وه لورجانې. اوس خو هغه مې اجازه درکړه خو زه نه پوهېږم چې اوس ولې ستا فکر ګډوډ شوی. رښتیا وایې همداسې ده خو نه پوهېږم ترورې. زړه مې نه کېږي چې ماشوم لرې کم هېڅ نه پوهېږم. په هر څه خپله ډېره ښه پوهېږې لورې. څنګه چې هر وخت درته وایم ښه فکر وکړه، عقل دې په کار واچوه او پرېکړه دې وکړه. ته یوه مور یې. زه ډاډمنه یم چې تر ټولو ښه پرېکړه کوې. کله چې دې پرېکړه وکړه موږ بیا چمتو یو چې در سره مرسته وکړو. هره پرېکړه دې چې وکړو موږ ته قبوله ده لورې. بخښنه غواړم لږ صبر وکړئ. مهرباني وکړئ کومه خبره ده؟ لږ مخ اول وی که آخر وی پیدا کوم دی. لمانه نشه ژغورېدلی سهرا. ښکارېلو کوم ځای نه راغلي؟ د ترور له کور نه مې. ولې داسې خفه یې خورې؟ لکه چې له احمد ورور سره دې بیا جنګ وکړه. نه مې دی کړی خو له هغه نه بله مهمه خبره ده. خپل ماشوم ته ډېره خفه یم. ما اوس څه وویل خورې؟ ولې غوسه شوې؟ موږ ستا لپاره اندېښمن کېږو، غواړو چې له تا سره مرسته وکړو. که ووایې چې څه خبره ده زه نه چاته څه وایم، ما له چا نه مرسته غواړم. هېڅوک زما لپاره هېڅ هم نشي کولی. زه ستونزه لرم او پوهېږم چې څنګه یې حل کړم. رښتیا وایي خو که ستونزه دې له موږ سره شریکه کړې نو کېدای شي چې موږ در سره مرسته وشو کړی. زه نور دا حالت نشم زغملی. دا چې هر څوک له ما سره د مرستې کولو هڅه کوي زه نور له دې کار نه په تنګه شوې یم. څه وکړم؟ خورې له احمد ورور سره پخلا شوې. هغه مې اجازه درکړه چې ماشوم لرې کې خوري. تاسو نه پوهېږئ، هېڅوک نه پوهېږي. زه د خپل ماشوم وژلو ته خفه یم. لکه چې نه لرې کوې. راځه دا خبرې په کور کې کوو، د سړک په سر نه کېږي. اصله ده. الله الله اوس یې ولې زنګ ووهه؟ د لیک له مسلې نه خو به خبره شوې نه وي. بله اصلي چېرته یې مورې؟ بیا څه خبره ده؟ مورې احمد ورور کره راتلی شي؟ زه اوس نشم درتللی، کار لرم. همدارنګه څه خبره ده؟ کله چې کار مې خلاص شي ځم. نیسان د ماشوم د لرې کولو په موضوع کې زړه او نازړه ده. څه؟ نیسانو زړه او نازړه ده؟ سمه ده.
نه ورکوو. سمه ده، سبا ته وزګاوې فکیک تیاروي راوړي وار به همدا دوام پیدا کوي. پوه شوئ؟ د ماشومانو کیک باید نه وي. راځه الوان ښوونکي، کار دې لا نه دی خلاص شوی؟ د دې ښوونځي کار نه خلاصېږي. کومه خبره ده چې ستا زړه یې پتنګ کړی؟ زه دې ښوونځي ته د مجبوریت له مخې راغلی یم. ښار ته نږدې د یو شمېر ښوونځیو مدیران تقاعد کېږي، خو که سلیم همداسې مخته لاړ شي. سلیم ښوونکي د جومات په انجمن کې د مطالعې ټولګی جوړ کړی؟ هو. که د انجمن د چت لاندې له زده کوونکو نه پیسې واخلي ګنهګار ګڼل کېدی شي، همداسې نه ده؟ او د دې کار سزا هم څنګه چې ته غواړې هماغسې ده. کېدی شي بیا هغه هم له مسلک نه وویستل شي. البته ډېر ښه فکر دی، خو سلیم له زده کوونکو نه پیسې نه اخلي. ځینې وخت له خپل جیب نه هغوی ته پیسې ورکوي. دا چې هغه څنګه په دام کې وغورځوي تا پورې اړه لري. پیسې نه اخلي، خو کېدی شي چې د پیسو اخیستلو غوندې ښکاره شي. خورجینې، ته اوس ولې دومره اندېښنه کوې؟ زه هېڅ نه پوهېږم. د مشق لرې کولو نه تېره شوې. نه پوهېږم اصلي، فکر مې ډېر ګډوډ دی. دا چې کوم کار سم دی کوم کار غلط دی هېڅ نه پوهېږم. دا خبرې اوس پرېږدئ. تر ټولو ښه دا ده چې چای وڅښو او نورې خبرې وکړو. همدارنګه ستا فکر به هم ښه شي. صبر وکړه، زه ورځم. خورجینې، لږ ارامه اوسه، زړه دې دومره مه خوره. نه پوهېږم اصلي، فکر مې ګډوډ دی. آفرین دې وي پته، تاسو 5 دقیقې یوازې نشي پرېښودلی، سمدلاسه خپله پرېکړه بدلوي، لکه چې هغې ارواپوهي درته څه ویلي، ځکه فکر دې داسې ګډوډ شوی. په خیر راغلې مورجینې. همدارنګه هغه ارواپوهه ماشوم لري لورې، مخکې داسې له کوم حالت سره مخ شوي چې اوس تا ته عقل ښیي. بله دا چې د هغې مشورې یوازې ته ډاره کړې، بله کومه ګټه یې نه ده کړې. تر ټولو ښه پرېکړه انسان کوي مېرمنې. هغه په کافي اندازه پوهېږي او سمه پرېکړه کولی شي. ما خو ورته کومه برعکس خبره نه ده کړې. حسن هم تر ټولو ښه پرېکړه خپله کوي. اوس ماشوم لرې کوي. ښه، درس خلاص شو، اوس څه کوو؟ مونږ کور ته ځوالي، سبا ته بیا سره وینو. زما ذهن ته یوه خبره راغله، خو دا چې تاسې څه وایي زه نه پوهېږم. آیا اړتیا نه ده چې موږ ټول یو ځای یو کار ترسره کړو؟ وایم چې پیرې کې پخول عملیات ترسره کړو، له مور نه مې معلومات اخلو، مواد یې هم اخلو، نور زموږ کار کېږي. د پیرې کې پخول عملیات؟ هو، ولې خاندې؟ تاسې فکر کوئ چې زه په څه نه پوهېږم؟ ښه سمه ده، زه هم له تاسې سره ځم، لږ خو به در سره مرسته وکړم. په اصل کې د انټرنټ نه د تیارولو طریقه زده کوم، خو موږ پیره کې نه کیک پخوو. زده کوونکو، زه خو وایم تاسې هېڅ فکر مه کوئ. زه مې ورته وایم هغه یې پخوي، هغه به خوشحاله هم شي. نه ښوونکی ژوندی اوسئ، موږ یوه اشاره کوو، که نه عرفه؟ البته په دې کار سره به زموږ وخت هم تېر شي، که چېرته ستا اجازه وي. که کومه ستونزه وه ماته خبر راکئ، په یو ډول سره به یې حل کړو. تاسې اندېښنه مه کوئ. مواد خو به یو ځای واخلو. نه علي مونږ یې اخلو، خو ژوندی اوسئ. خو که کوم څه شي ته مو اړتیا درلوده زنګ ووهئ. سمه ده. سمه ده. پام کوه ونه ډاره شي، سمدلاسه مه تسلیمېږه. دا چې احمد لاسلیک کړی نو اوس مه تېرېږه.
کله چې ماشوم د پیدایشي ته یوازې پاتې کېږي په دې خو پوهېږي دا چې نور څوک څه وایي هغه مهمه نه ده. نه همدارنګه یوازې یوه ستونزه نه ده. که ماشوم پیدایشي تل به هم داسې ماشوم پاتې وي هر څومره چې لوی شي بیا به هم ماشوم وي. هغه به وایي دا چې زه هم داسې پاتې کېدلم نو ولې د نړۍ ته راوستلم. څوک چې درته وایي ماشوم مه لرې کوه هغوی نه پوهېږي. رښتیا وایي مورې ته ټوله ښه خبره ته کوې. اړتیا نشته چې دا کار نور هم ځنډېږي. کېدای شي چې په زرو عملیاتو کې هغه یو عملیات هم دا ستا وي. زه پوهه نه شوم دا خبره له کوم ځای نه شوه. وایم چې نیولی نه شم په دې اړه هېڅ هم نشې کولی. که نو څنګه چې خانم شاید په 2 پیسو کړه ما به هم په 2 پیسو کې. پام کوه روایه چې زه نه پوهېږم سهرا هغه ستا شاوخوا کې هم داسې ګرځي. له ما سره مرسته کولی شئ؟